د غزني ښاروالۍ له لوري د ښار رغونې او ښکلا برخه کې دا ځل د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د 3 تفریحي پارکونو د ترمیم او 2 پارکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د غزني ښاروال وایي دغه تفریحي پارکونه د ښاري پلان د نقشې سره سم جوړیږي او د سیلانیانو لپاره پکې ټولې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. کوم پارکونه چې موږ په نقشه کې درلود او هغه خاره پاته و، یا یې ترمیم ته ضرورت و، یا یې بیرته اساسي رغونې ته ضرورت و، او دا ټول موږ انشاءالله په نظر کې نیولي دي. کوشش کوو که نور هم داسې په نقشه کې پارکونه پاته وي، حتی که د استملاک ضرورت وي ورته هم په استملاک کې کوو. کوم د سرسبزۍ چې د سیلانیانو دپاره په نظر کې نیول شوي او د پارک کوم معیاري کارونه دي په معین وخت به انشاءالله په اتمام ورسوو. په همدې حال کې د غزني اوسیدونکي د تفریحي پارکونو جوړول د ښار ښکلا او بیارغونې برخه کې مثبت ګام بولي. موږ ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې مخکې افغانستان کې جنګونه و، خلکو ته ذهني فشار لاندې و، او اوس دا د ارامتیا دپاره د محصلینو لپاره چې مثال هلته درس ووایي دا ډېر ښه مثبت ګام دی. همین پارک‌ها در سطح باشه و کار شروع شه که اما زمینه کار برای ما چه مساعد شود، همه پارک‌های ما همه شهر ما همین از مثلا گپش خوشن و چه باشه. غزني ښاروالۍ مسؤلین وایي دوی د ښار رغونې او معیاري پراختیا ته ژمن دي. زیاتوي اوس مهال د غزني ښار مختلفو ناحیو کې د 550 میلیونو افغانیو په ارزښت د بېلابېلو لویو او وړو پروژو چارې جریان لري.